جمال الوجود بذكر الإله. جامیری چا پیسی بس اغت ناخوا کئی دیو طرف تا ولار دے کس ولراغی ورطوی بچیا پیسی لری کنی لری وی لٹو سو سرنشت ورطوی اولر ما روی مولٹو لنشتا پیشتا نو یاد غل خبر ٹک تا یاد شیخ عبدالقادر جیلانی خبر ٹک دا غل وی چینا مولٹو لنشتا دی تصدیقی چی نشتا اگوی دا دی گپ لگی بلکہ سرالو اتاوی بچیا پیسی لری کنی لری جیبونی لٹول تالا شیو کلا وطوی اوشتا پیسیشتا وی مولٹو لنشتا وی نا قربان زما دی کمیس پوری زما مور گنڈی لی دی وطوی بچیا دا خوش بدا مالی دلی نوی ولی دی دا خبر اخکارا کلا وطوی ڈاکو قربان جاو خبر یا ساتا تا تصبت لگی زد مدینی دا جانان مبارک نصیب دا حضور مبارک نصیبہ او تا دا پتہ لگی چیز صد پار روانی زد خپل بابا جان مبارک دا علمی دین حاصلولو پر غرز روانی چیز سڑی علم حاصلی دا تسوئی طالب دا تسوئی جواب رانا دی دا تسوئی مخبل طالبی کڑی دا تا ناشنا خوانے دی خواه دیم ناشنا خوان دی اچھی کتابونو داولی درجی دی پشا کری منڈے 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 آگا کلنا کلنا راوالو ساگا منڈی نشو آلے پپت بم نپیگو چی دی طالبانو تو وزر در احمد فرشتی ورطا وزر خوری بلکل ٹھیک دا سڑی با پیدن اسلک مزلو کو مسلو شکولے ما تو گورے ہوتا ہوئے قربان تا تصفت لگی زد مدینی منوری دی جانان وسیما شکل ذراوت ممود سینی سر یوزیک ما بچی آئے دا بابا جان دین جوندی کے علم کے قرآن کریم و دا دین خدمت بکے خوب بچی زما خبر یو ساتا چی چاہتا دروغ مویا اگر ڈاکو بانے دا سے سر شو دا لا سیونو مشر صاحب لے بود لو دا ڈاکوانو سردار لا شاہ عبدالحق سے مبارک دا غنم ذکر کرے دے احمدی بدوی دا غنام ہوا وطوی صاحب سے فسالار صاحب دا دی ماشم دا بیان ہو رہا وطوی ولی دی مولا ٹولو چی بچی پیسیش تک نشتا سلری کنلری مالا ٹولو ما چی غلطو سنو اگو آوازو کچی نشتا کمزی دی مور میں دی کمیس پوری آلگنڈی لی اے بچی آزان میں دی خاموش کڑیو چی پتنو لگی دلی زکر چیز ڈاکوئی ما غلیم اللہ رشکو ما چی قربان ما تمی مور ویلی دی اوزد مدینی منوری دی جانان مبارک دا خاندان نیما زبد بابا جان پا جام بانی اس کل پسپین جام داغن لگو ما احمدی بدوی تے چی دا خبر کول دا سی اسمان تا گوری اور دستور بولے گٹے گٹے خوکی رات پریشوی اڈاکوان ہوتا حیران دی چی دمون پسیب سے چلو شا ویدی خولی خودی موسر دریز اقوادا کردے دا خود غلط طریقے حاصلو وما من دابت فی الارض الا علی اللہ وی جڑل وی معشوم بچی دی دا پیغمبر مبارک مسیدی سلوی خشرفی و سیزیات اندی او بچی دروغ نوی پیسی دی لاری شی خوزب دا بابا جان پجامہ دا سکلہ با دروغ نوی با جسون سامان دا حجاج کرام ناگشتیو طولو تویرا شیطا سو سامان خپل پر راواله دیگر سڑے دو چا بیک راگشتی چا سیو شویا طولی والا واپس ورکوی داواله او احمدی بدوی ورطوی شیخ عبدالقادر جیلانی مبارکا تد پیغمبر نسی او علم پس روانی زما وی ولی وی دا وڑو کی لاسول دی زما دی لاسولو کی چیر زستا پلاس خودے سرا وعدہ کو با توبو باس توبو باس
بچه د خلق رسول مال غشت دی کوشش کوم چې زغیتا هغه واپس کوم خو اوس په حال دی وخت زه توبه باسما چې ما ډېر ظلمونه شوي دي چې ما لارې شکورې دي قطع طریقو ما ستا د لسو مینټو په صحبت دا پای د هغې برکت ما ته دا میلاو شه به یک دمې توبې وښکه وظیفې وله مبارکه د سلسلې قادري مبارکې ورکړه راځي جی هغه کسان واسرین بالله اولیاء الله ډاکوانو نه الله تعالی اولیاء جوړ پام کوي چې سبحان الله نو وای لږ دړه د خلاصه موږ د هغه اولیاء صفت کو چې د کوم اولیاء صفت الله کړی ماته رحمت الله سوي چې کله کله ټاپک پکې د اولیاء پکې بیان ځکه چې بعض کسان کا اولیاء ته ورنږدې شوي د کفر او د شرک نسبت کوي مونږ یو د الله بنده د کفر او د شرک نسبت خدا خو لعنت الله علی الکاذبین لعنت د خدای په دروغجنو باندې دی راځه دا خو نیکان خلک دي چې ته دروغ وی د مور په خبره داسې عمل کوي چې دروغ بنوي ما دروغ بنوي ما اوس موتا بزان ټول کو چې موتا سره دروغ وي الله دې موتا سره دروغ نه بچي سره لږ دړه د خلاصه مزل کوي چې بغداد شریف ته ورسید حرم مبارک کې زیریو لګي دا غزنه بغداد شریف ته لاړ بغداد شریف کې چې کومې پیسې وي ټولې لګي دي یو ورځ ناره دوا لسوځي دیشوځي 40 دن شو شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک ته صدا ملاوي دا امتحان دی چا باندې چې لګراله امتحان د الله دربار شروع دی بعض کسان په کې 0 نمبر والی فریادونه شروع کی بس امتحان کې ناکام شي بعض کسان صابري چې دا راوسته چا دا میگیل الله په دې سوړه کې ورکی مال به نه راکې اے چنجیل الله د کانو په مس کې ورکی مال به نه راکې النصیب یسیب النصیب نصیب چې دی یسیب دا انسان ترسي ولو کان تحت الجبلین اگر که د دوو غرونو د منځ د لاندې د ګټو د رزق پروت دی النصیب یسیب ولو کان تحت الجبلین د لاندې غرونو لاندې نه به الله دا ګټې درکړي او رزق به تعالی الله درکړي او لا نصیب چې نصیب کې دی نه وي چې نصیب کې دی نه وي نو لا نصیب تا ته به نه رسي چې نصیب کې دی نه وي لا نصیب قسمت ته به نه رسي ولو کان تحت الشفتین اگر کنوړې د دې دو شونډو په منځ کې وردن نه کړې ده او چې قسمت کې نه غنه یو بلکو کې د خولې نه دی واپس ورځي داسې دکه ته جواب راکې جواب را نه معلومه دا چې د الله طرف ته میلان دی مبارک 40 دن شوي بدی روته د کسرا محل طرف ته روته علم حاصلای چې دی روته شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک چې څوک به داسې میلو شي چې ما ته به وي طالب راشه چې روټه در باندې وخورم طالبې کې خدا مسله راځي کړه ما خپل طالبي کړه د کله نه کله به سوګنو چې خدای سو جمعه ته لګ روټه خورولي کلم دي شي څوک به دا سراغي ولې مونږ شي ته روټه نه د خورلې سر بس مجاهد وی جی ما کو سره پلان تورې پخړې دي مې تورې راو خو چې سوخارو شي کدا څه نه دی چې سميلاو شي ما ته وره مبارک کسرا طرف ترای محلات سره یو کسته ګوري بلتا چې وی کته التا او یا اولیاء نور دي چې هغه په خېټه نه چې د اولیاء کتب ځانې غلي ک چې ما ته کومه مسله ده نو دي تم ده الکه هغه په خلا आवाज نو کړي نه نیکانو ته د نفس توجه نه پته لګي مبارک سے چلو کا راضی جی یو کس ولا راوی قربان صاحب شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک یو جیب ته لاس کې وستا مور مال د سرو زرو دا یو گیټي را کړل چې دا که زميلو شو طالب دی اسنه پیسې خلاص شي وی دا والا یګ میرا واګه د بغداد بازار کې اندر شیر بازار په مثال خرڅې ک پیسې وروړي اولی پټول اولیاء روټه
معلومه دا بدادی د خلینو دعاګانې شي چې سړی طالبي د نیکانو نه په علم کې دعاګانې والا په علم کې به خدای ستاره وزلي دا چې به خدای د ټاپ مولا کی چې دعاګانې د نیکانو تاسو سره شامل دي د قران حافظ به برکت به علم به کړي باقي او تاسو ډېر برکت او فیض ملاوي راځي جی مبارک چې کوم مخدا اغیل لگاو کا پیسې بیا ختم شوي راځي مبارک باندې بیا سخت شروع شوي چې سخت شروع شوي د قسم خوړه قسم وی یا الله هغه پورې بزروټه نه خورم چې سوګرا ل تیار روټه وروړي او هغه په کاسه کې ماته کی او په خله کې راکړی نی چې دا لاس ول یو نسمه خبر خو ناشنا شو کنه خو د دوه خدای شالی دین برابر شوي اے بدی اولیاء کې احمد سیدی مخزومی مبارک چې د په مرشدینو کې دیغه تیرې ده چې دا سیده توکته بر پیش هغه ولا راغوي حضرت وی ولی دا نفس خو دا سې چغي وی موت نور او غي ویسا چغي وی دی وی چې الجو اوګیما دبو ول आवाज ورکوي نه ما چې کوم خبره کړې ده چې په خله کې بروټه خلق را کوي الا بخرما هغه پریدا ځان مړول پکار رښتا بلاسو احمد مزومی مبارک وته ترا شهر ته دنا سړي راوازونه کوي ما سره بروټه خوري یو شیرا پس دی وی یاره بداسم نکوما دغه وخت حضرت خضر علیہ السلام مبارک راغی بعض کسان وته حاضر علیہ السلام وی حضر علیہ السلام چې چا وته حضر علیہ السلام وی نو حاضر دی چې حاضر علیہ السلام چې وی نو حضر علیہ السلام سبحان الله یوسف علیہ دا موسی علیہ السلام واقع کې د شی چې د یو ټاپک داګه نه بیا راوالو خیر اس امام اے حضر علیہ السلام مبارک راغی شیخ عبدالقادر جیلانی تو وی راز قربان استروخی شراو خط دروازه کی کوسک د احمد مخزومی مبارک هغه مبارک بار وروت چې وی کته حضر علیہ السلام ورته زما سلام احمد سیدی مخزومی مبارک تکوا زلاړم چې دی را کوش وی زما خبره کافی نه و چې حضر علیہ السلام مبارک دیم پکې استعمال کړ چلاړه دول روټه تیار ک خلکی ورکول اسمان ته کته وی خدای علم کوما تا ته زدو نگرانی ما وی چې خلکی را لراکې خلغه روټه امراته میلاو شو احمد مخزومی مبارک بروټه دغه کول او شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک لبه خلکی ورکول دا د نیکانو شان دی واقع ډیر دی چې دلته تماته ټیم دغه شي زبس الله نه بل توفیق غواړو لګیا وي سره د دې اولیاء صفاتم په خیر دی پکار دی چې دا ټاپک هم پکې راشي الله جل جلاله دی زموږ استاد د ټولو نیکانو صالحو سره اولیاء سره محبت او مين نصیب کړي د اخلاص امين خدای نوم په مینا واغشت خدای بدل ډیر خیر درکړي ان شاء الله دا یا ساته 99% نه پورا 100% یقین ساته چې دا جوړه بدل خدای د خیرونو برکتونو ان شاء الله
اللہ دیم نصیب کی خواہ اخبری پیغمبر پاک دولت اخلاص درود شریف ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و تتہی بے کل معلوم لکا یا لازم پہال بند رحمو کی گناہون بارندہ فی قلم راکا گی ہر قسم ظالمان و مشانو کی نگر منافقان و کران و مفسدان و حاسدانو دسم کی داسمان دا عذابونو تاڑو تاسنون اسپتانونو یا اللہ دا ہر قسم غمونو دردونا فتنونا یا اللہ منافقان و حاسدینونا بغزیانونا کی نگرونا دا طول ملگیری صلی زماغ و کرانونا بچو ساتھ من دفیری طریقت رہبر شریعت مولانا غلام النقشبندی سے درجی بلند پیر محمد طیب سے بھی اللہ قبر کی خوشحال بابا سے رحمت اللہ علیہ مبارک درجات بلند دامان بابائی سے رحمت اللہ علیہ درجی بلند تنگی بابائی سے رحمت اللہ علیہ درجی بلند پھر صبح حضرت سے مبارک درجی بلند تمام اولیاء و صلحاء و صاحبان دا قدری مبارکی نقشبندی مبارکی سردی مبارکی چشتی مبارکی بیا تمام اولیاء کرام سردار خطب ربانی بہت سبحان دا شیخنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ درجات بلند دلی پاکان و دین اکان و صلحاء و پخاطر خود زمون درجی بلند زمون والدین کریمین داغی اللہ درجات بلند کی قبر انوار و برکات نازل کی ساس و مشران حقداران چسون و وفات شوید خود دا طول پا قبرون انوار نازل بیماران چسونی کرون کسبتانون کی نارینی زنانی معشومان بڑاگان زوانان سر زمون دیوت اللہ صحت کاملہ عاجلہ قائمہ دائمہ دنی کم اللہ پارا نصیب داتب سے دی والدہ سے وہ بیمارہ دعا ہوتا کہ اللہ صحت ورکی چکتا سے نور سن بیمارانی پورتا اللہ صحت ورکی ارسلان دی والدہ سے بھی دعا کہ اللہ دے صحت ورکی سنی بیمار شعول مکیلت دے اللہ صحت ورکی نور سن بیمارانی کے دی حاضر مجلس کی ہوئی او کنا باری طولتا دے اللہ جل جلالہ صحت دنی کم اللہ پارا نصیب کی لازم مرگی ڈاکٹر سے زمون دور زور اشنا دے خوب سوئی دعا درخواست کی دعا ہوتا کہ اللہ خوشحال کی اور زمون محترم صف اقبال فاطمی سے دیر محبت کو ان کے انسان دی اور پدی نوخار علاقہ باندے حضور سلام دی پروگراموں روح روا دے سوچی درود شریف دیر روئی کنا علی پاپے بندگلی اغول انام ورکی میں تو لدہ انام ورکو طالب خودے سم انام در کی مشومان راشی اما کرده که اون پروگرام کرده یو مشومی را پاسی وی ده 2 لاکھ پیری درود شریف ده مدینی پا جالان وڑکی بس بڑاگان سرون اللہ کی بیدو گورا مشومانانو یہ واپس سے پکی 6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ حیران بشی اگیل بیلی لی پاپی دا سب اقبال پاتی میزو تو ایما جب اقبال سے تو خدا لی پاپی ورکے خو خدا بدل رسم لی پاپی در کئی گا خیری لیکن چی دا حضور دا خاطر اتداکار کے کنا اللہ دی طول مرگر لڑی اجنور کی لیکن مرگری چلائیو مانے دا دعا در خاصونا کئی مخوڑر فقیرانی اوڑر کمزوری و درخواست کی چی دا طول مرگری شکان راغلی دی پا عرضے کے بجمع شوی خواہ زمان دا سی مرگی یو بجوی مونجی جمعو کو بس وشتا تقریر تخبر آبر میں دا قصی بخبر مجھکوے کہ خیری او دی تخبر پرمینا نو خدای طول مرگری چی پا عرضے کی اوری پرمینا نارینا زنانا طول لجولو کی سر زماڑی خیرو نواچوا طول خوشحال و آباد لرا دا طول مرگری دا دنیا دا آخرت پا خوشحال و مالا مال کا دا دربار شریف خادمین معاونین اراکین تطور کے طول دا اللہ دا رضا دا پرا دے دربار سردم خدمت توفیق ورکی سوکی اللہ دے ولڑی اجرون ورکی خوشحالی ورکی سار کی زمون محترم نعمت اللہ سے دی دا اللہ دا نمونو دا اورادی نزیدی ختم مبارک کی دا اللہ دا نمو دا حضور مبارک درودنو اللہ دے قائم و دائم و ساتھ دا چراغان دا چمنستان دے اللہ قائم سونا مرگری رازی پکی صدار کی طول دا اللہ زمون دن پکی خدے و سریسی پیدا جدید خدے مصر پدی سوابنو کیسی دا طول مرگری جو سونا راغلی دی خدے دے طول ڈکی منگولی سرزم کل گنو درود طول اللہ دیر خیر ورکی برکت ورکی دی سیلاب کچھ چاہتا نقصانات رسیدی دی متاثرین پہ اخلاص دعاو کی ما متاثرین یاد کچھ چاہتا مسئلہ رسیدی لیلا خدا کریم رب احسان ورسر ہوگا قرون پروتی دی خدا دابادی توفیق ورکا یا اللہ خوشحالی والا ورکا کم درد رسیدی دی والا یا اللہ دا تکلیفی پا خوشحالی بدل کا الہ العالمین چکم گزان پا کے دزان لگی آئی اگی تسرد ما ہدایتو کا چی دا اگا فقیرانو تا خپل حق ورسی چی دا چا دیوال پروتی چا غریبانان دی کورشیوی دی چاہتا محتاجی دا اگی تا دی خدا خپل حقونا میلو کی اللہ دی منگو تاسو طول دا دنیا دا آخرت پا خوشحالو مالامال کی پا اخلاص دو کی خدا دی منگو تاسو دا سی تکلیفونو نبچو ساتھ
دا سے غمون دے ملا بچ کی دا سے حسابون دے ملا بچ کی کمزے کی گورے زنا چی دا کمزے کی چی زنا کی گی آگا گورے دا مویا چی دل توبن شیرہ رسیدی لکہ دا کالام کی آگا اٹھلی چی 15,000 روپے شفا بے غشتا او تاسو پا دی فیس بک بانے کتلیو چی اللہ رونی و چی اللہ رونی و تبے گی لاندنا چا اللہ سڑم کو دا سی دریاب تو وروش دا سی دا عقل و دی حیران شی دا خدای دی قدرتونو تا نو یا اللہ منطول دا زنا خودو نا بچ کا استادنا فرمانو نا بچ کا اللہ جل جلالہو چکم مرگری پا دا گناہونو کی مفتلا دی سر زمون و یا اللہ اپنا لار برابر کا استاد نبی لار و تا برابر کا ہدایت نصیب کا کریم ربا منطول دا ہر قسم عذابونو نا بچ کا تکلیفونو نا بچ کا ساسو بچی زون بچی اللہ ٹور کامیاب کا قرآن و دین خادمان کا اے ساسو دا بچو زما دا بچو خدای روخان مستقبلی نصیب کا اے نکی با دا اللہ و دا نبی پا محبت بانے کلکی کا کاروباری ساسو بچی زون بچو ٹولو لخدای دا خیر مستقبلو نو روخان مستقبل دا ٹولو دا چا اولاد نیوی اولاد ورکا دا چا اولاد دی دیندار و تلوی کا دا چا امید دی خدای کا امید ان پخا طریقی سرات برابر کا ٹول مرگی دی خدای خوشحال دا چا چی کورون وزان نیدی اللہ کورون پا دیندار بی بیانو ودان کا سارے بیانو بانے کورون ودان اچھا ودان ٹول پا اتفاق و اتحاد لرا ما تم دو کہ خدای میں دمار کا خزر قرآن کے اندی خدمت کی دنیا کو بڑھتا رسی حاضر ہم کی سونا مرگی ٹول دے خدای خوشحال آباد لری زن کدن کے خدای پا یوزیدہ کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ